پونو باندې او دا ټوپکمار مطلب کم چې دا فورسز وسره دي او په کوم انداز کې او کومه طریقې نو د عوام چې د بار نه ګوري چې زما خلک دا پم والا ټول غلط دي جو دی ونیول نو دا غي سره ټول ریپوټیشن د خلکو خراب شي دا ریپوټیشن کا واپس ته بحالول کوشش کوم نو ممکن نه راځي دا کېدای شي زمونږ د انتظامیه خانه یا کېدای شي زمونږ د ایم پی ای ایم ان ای خانه دا زه اوس نشم ویلی ور تاسو په خپله اندازه والی چې په غونډ ملکن ډویژن کې کسټم والا راځي او دا په لوړ دیر نه سټارټ لري او واقع هغه وجه دا چې موږ هم د ټیکس خلاف یو دوی هم د ټیکس خلاف دي دا ټیکس چې کم دی نو ټیکس چې دی بسم الله الرحمن الرحیم په شروع په نامه در بزو جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی د پروګرام پښتو فاینډ سره ستاسو د خوږ در ملګری تاورمان ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم خپرونه د همیش په شان اولس ښېګړه علاقه چې کومه د عزتمندو دا وخت زه تیمرګره کې یم په تیمرګر کې بیا میا بانډه ورته وایي هغه فم دی په هغې کې راغلي یو جي دلته راغلي یو څنګه ستاسو صفه ته دا کم پېټرول فم دی د هغو نن احتجاج دی د 209 پاټ کې پمپونه نن بند دي احتجاج دی جي او دلته کم اولس راغلی ډېر ستونزو سره د ډېرو مسلو سره مخ دی جي چاته بیماران دي څوک مزدوران دي ټول نن هغه ورځ ضایع شوه ګورم دلته چې کوم باشنده خلک دي د هغې څخه هم خبرې کوو او نور چې کوم د پمپ مالکان دي هغو څخه هم خبرې کوو مونږ سره اوسې راځئ جي دا وخت راته کاکاجي ولاړ دی په څنګ کې جي دې څه هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کاکاجي دا کوم ځای موږ ځي تیمر یو جی ګاډی چلوئ ګاډی دا سوزکۍ چلو جي دا هم پردی سوزکۍ دی او ستاسو چې راغلم د روپۍ تیل پکې نشته دی او دغه شانتې ولاړ یم په کور کې راته بیماري ده زه چې په دې سوزکي باندې له 7 روپۍ وګټم نو بچو له مې ایستم او مالک له م ورکړم که نه نن زه داسې در په دې کې یم په بازار کې راته مریض دی او تیل نه میلاویږي حالانکې دا حکومت له پکاره چې که یو پمپ ته ضرورت وي یا څه غلطي کړي نو چې هغه له سزا ورکړي او ټولو پمپونو راګیر کړي موږ ته یو ځای کې تیل نه میلاویږي موږ به څه کوو عوامو له تکلیف دی جي تا راته ووایه تا خو هم نور کله مزدوري کې نن د تیلو د وجې نه ستا مزدوري ونه شوه نه جي زما د روپۍ تیل را پکې نه ما ساري اچوم د 500 یا 1000 روپو تیل په هغې مزدوري کوم داسې پیسې زموږ سره نه چې موږ ګاډي ډک کړو ټنکۍ ډکه کړو او د ورځې خورو د ورځې اچو تا ته نن تیل میلاو نه شو نه جي تیل راته میلاو نه شو در په دې کې بس دغه شان د چا نه ده کاکا جي نو زما خو د دې حکومت نه ګیله ده چې یاره جي حکومت موږ د عوام چې څه مسله راځي عوامو له راځي عوامو ته تکلیف میلاویږي که هر شی چې کیږي نو د عوامو دپاره کیږي که نه چې موږ درخواست ده چې زموږ د عوامو سره خو د ظلم نه کیږي که نه یو جهان مننه کاکا جي شکریه عزتمندو که څنګه دا وخت ما په څنګ کې ولاړ جي ډسټرک پېټرولیم پرزیډنټ دی صدر دی جي د لوړ دیر دا په څنګ کې ولاړ دي تاسو وکړه احتجاج ټول پمونه بنو چالم چې ورځو فریاد دردوک تاسو موږ شریک هم کو دا وخت راځه ډېر محترم علي جان موجود دی صدر د لوړ دیر السلام علیکم وعلیکم السلام د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوو چې په دې شارټ ټایم کې موږ له ټیم راکړو زمونږ مسله د 11 تاریخ نه شروع ده دا اوس نه شروع نه ده چې په 11 تاریخ کې موږ د موجوده انتظامیه سره کېناستو ټیبل ټاک هم وکړو د اے سی ګانو سره کېناستو اے ډي سی سره کېناستو هغې به دا خبره مخکې کله ډي سی ته ورسوله ډي سی به هغه غونډې خبرې ختمې کړې هغو به خپل قانون راویست وایي چېرې وکړئ کاروایي اوسه وکړئ ښه مضبوطه زمونږ دا غټه ایشو دا ده چې په کسټم ایډ خلاف موږ راوتي چې کوم باقاعده بایوردی راځي او کسټم والا زما په ملکن ډویژن کې او بیا خصوصي په ډسټرک لوړ دیر کې پېټرول پمپونه دا سیل کوي ټوټلی میکزیمم 25-30 پېټرول پمپونه سیل شوي او دا کسټر والا سیل کړي دي اوګرا والا نه سیل کړي او په دې دوران کې د 11 تاریخ نه موږ دا ستړي شروع کړي چې کله د اے ډي سی سره میلاویږو کله د اے سی سره میلاویږو کله ایم ان اے نه ځو کله ایم پی ای له ځو خو د اوسه پورې موږ ته چا کلیر خبره ونه کړه چې کله موږ سټرایک کاو سټرایک موږ 3 ورځې پریس کانفرنس وکړو او هغوی له هم ټیم ورکړو چېرې دیو زموږ سره کینی زموږ کمې جایزې مطالبې دي دا ومنلی شي اوسه پورې هغوی بیا په موږ ځان نانګاره کړو بیا په دې دوران کې موږ قومي جرګې له مرلو چې زموږ کم مشران چې دي هغو ته هم خپله جړه کېښوده هغو
مخکې د مشرانو سره وینا وکړه هغو خبرې هم وانورېده پرون چې کوم ټیکداران صاحبانو آل پارټي کانفرنس راغوښتي په هغې کې مشرانو ته موږ د خپله ایجنډه کېښوده چې زموږ سره په ملکن ډویژن کې به ډسټرکټ لوور دیر کې دا ظلم شروع دی د دې تاسو مهرباني وکړئ د دې موږ له حل وباسئ که حل تاسو نشئ راستی زموږ څخه خو دا یو حال دا دی چې موږ به خپل پمپونه بند کړو موږ خو نور څه نشو کولی نو هغه سټپ موږ چوت کوو موږ خپل پېټرول پمپونه بند کړل او زموږ پېټرول پمپونه به د هغې پورې بند دي چې څو پورې زموږ جایزې مطالبې نه منودل شوي او چې کوم د کسټم کسان چې دي هغه به په ملکن ډویژن بندوي کسټم والا به په ما پسې نه راځي اے سی څه ته ناست دی ډي سی څه ته ناست دی زما سره چې څه کاروایي کوي زما ډاکومنټ چې کوي اے سی دي چې کوي ډي سی دي چې کوي نور دی سره لیبر کوډ شته انډسټري زون شته هغه دی راشي او هغه دی چې کوي باقاعده موږ لیګل کار کو الیګل کار نه کو چې څوک راځي موږ ته خپل ډاکومنټس کلیر کو بل غټ ایشو دی د پارمکې شروع کړي پارمکې چې کم زما د پېټرول پمپونو والا سره نشه پارمکې خو ولنې مسله دا چې دا د کمپني او د ګورنمنت مسله ده دا د هغو نه تپوس کوي که زما نه تپوس کوي مال یې میکزیمم کال ټیم راکړي زه خپل پېټرول پمپونو والا ته ما ویلي چې کال کې به هر یو پېټرول پمپ والا سره پارمکې ورسره وي ډاکومنټس به ورسره ښه برابر وي د کال نه خو دې وایي چې एकदम دا پېټرول پمپونه بند کړي نو موږ غونډ ډسټرکټ بند کو پرمدیر بند دی او کېدای شي سبا باجوړ هم بند شي کېدای شي بله ورځ ملکن ډویژن هم بند شي نو زه د خواص د انتظامیه چې څومره ناست دي زموږ چې کومې جایزې مطالبې دي موږ الیګل کار نه کوو موږ پېټرول پمپونه الیګل په طریقه نه چلوو چې کوم زموږ عمران خان دا خبره چې کله کله ده چې الیګل پېټرول ډیزل د هغې موږ پخپله دا غواړو چېرې دلته په کې پي کې کې الیګل تیل د هېچا سره نشته ډېره مهرباني وویل جان صاحب سلامت ملاکن ډویژن دی که نه دیر ولې ټارګټ کوي سوات ته ولې نه ځي بونېر ته ولې نه ځي دلته راځي جي نو بس دا خو کېدای شي زموږ د انتظامیه ښه نه یا کېدای شي زموږ د ایم پی ای ایم این ای ښه نه دا زه اوس نشم ویلی ور تاسو په خپله اندازه والی چې په غونډ ملکن ډویژن کې کسټم والا راځي او دا په لوړ دیر نه سټارټ لري او باقاعده په اردو کې راځي داسې هم راځي نو کم از کم خپل کسټم گاڑی ورسوي او اردي او پېټرول پمپ ته او سپورټ ولا څوک ورکوي دا موجوده انتظامیه ورکوي او د ایم این ای وینا دا ده چېرې زما په ډي سي لاس نه رسي ډي سي وایي چېرې دا زما د وس خبره نه ده دا برې خبرې دي نو باقاعده موږ د 11 تاریخ نه کم ستړي شروع کړي په دې کې موږ ایم این ای نه دی پرېښودی ایم پی ایم نه دی پرېښودی د قومي جرګې مشر هم نه دی پرېښودی آل پارټیز هم نه دی پرېښودي هر یو سړي ته ورښيي خپله جړه پریاق هم کړې که کم از کم هغو زموږ هغه خبرې چې دي هغه اګنور کړي اخرنی حد زموږ ته دا چې موږ خپل سټای کو خپل روزګار موږ بند کو ډېره ډېره مننه یو جهان مننه عزتمندو کتونکو دا وخت جی زما پسند کولا ډېر محترم وحید صاحب دا هم یو فم مالک ته جی زموږ د کلي سره تعلق ساتي شکولۍ سره جی تاسو به مختصر ډېره مننه تورمان صاحب تاسو چې راغلئ او زموږ د اواز مخکې بوځئ نو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم د دې نه مخکې خو صدر صاحب ډېر په ډیټیل باندې خبرې تاسو سره وکړي او بار بار زه ریپیټیشن نه کول غواړم خو زه صرف یو دوه درې خبرې ستاسو په نوټس کې راوصل غواړم کله چې دا عمران خان صاحب راغی د یو چینج چغه وواله نو مونږ ځان ډېر خوشحاله شو چونکې زما خو د حکومتي پارټۍ سره تعلق نه دی خو بیا هم زه موږ چې زه یو چینج راځي او یو بدلون راځي په دې ملک کې نو موږ خوشحاله وو موږ یو محب الوطن شهریان یو او چې د وطن په حق کې کومه خبره کېږي د وطن نو هغې ته موږ خوشحالېږو ولې چې زموږ په کومه خبره کې د وطن فایدې زموږ د علاقې فایدې نو په هغې کې به زموږ د عوام فایدې لازمي خبره ده او کم سړی چې په دې وطن خفه کېږي نو هغه کم چې د وطن دپاره ښه اقدامات کېږي نو هغه به هغه اپریشیټ کوي نو مونږ په سټارټ کې په خپله مې اپریشیټ کړله دا خبره چونکې پارټۍ سې نه وي خو بیا مې اپریشیټ کړه چې دا چینج چې دا کومه خبره کوي که دا راله خو ډېره ښه خبره ده خو چې څونه وخت تېرېږي نو هغه چې څنګه د الفاظ به زه لږ معذرت څه ووایم د یوټرن دا خبره بار بار کېږي نو هغه صاحب په هره خبره کې یوټرن اخیستلی کېږي او کومه خبره چې د چینج راغلی وه نو هغه ونه کړی شوه دا چینج زه دې ته وایم چې کم از کم غلطي ته به غلطه وایو ټیک ته به ټیک وایو زما خو که زما د هرې پارټۍ سره تعلق دی که زما پارټۍ غلطه کوي زه به د هغې غندنه کومه چې وروره زما مشر دی هغه غلطه کوي زه به یم چې دا خبره غلطه ده چې کومه ټیک خبره ده هغې ته به مونږ ټیک وایو که د زما بلې پارټۍ زه پای کې نه یم د اقتدار پارټي ده که د اپوزیشن پارټي ده چې ټیک خبره کوي ټیک ته به ټیکه وایو غلط ته به غلطه وایو لکیر کې فقیر به نه جوړیو نو
مونږ خو دې انتظامیې صاحب په دې کېناستو او په دې ټولو خبرو مو څه قانوني خبرې وکړې او هغوی تقریبا د دې حده پورې ومنلې چې تاسو دا خبرې ټیک کوئ خو دا خبره د بره نه په مونږ باندې زور دی نو زه دا ویم چې دا چینج چیرته لاړ چې ته کم از کم یو افسرې چینج خو دې ته وایي چې زما بر افسر غلطه خبره کوي نو کم از کم چې زه د هغه سوبارډینیټ یم چې هغه زه نه فالو کوم ولې چې هغه خبره اللیګل ده هغه ټیک نه ده کومه خبره ټیک نه ده نو دا په ما باندې بایندینګ هم نه راځي مثال کې طور زه که ستا مشر یم خو که زه غلطه خبره کوم نو پکار ده چې دا کشر ونه مني دې ته چینج وایي خو که زه دغه شانتي دا زړې خبرې په شان دي زه ته زه یم او چې نه د بره نه خبره ده او نه دې پویومه مونږ شکر الحمدلله په دې اسوسییشن کې چې څونه ملګري دي یا مالکان دي یا د دیر عوام نو ټول تعلیم یافته خلک دی شکر الحمدلله تاسو که زړه سروې وګورئ نو دیر زموږ په دویم نمبر په ټول KPK کې راغلی و د ایجوکیشن په لحاظ سره نو مونږ ورته دا خبره کېښوده چې صیبه که ته یو لیمین ته دا خبره کې چې د بره نه یو شی راغلی یو محکمې را روانې دي او هغه کاروایي کوي نو صیبه د دې خو یو پراپر طریقه ده د هر شي یو پروسیجر دی ته هغه طریقه باندې ما ته مخې ته کېده چې صیبه دا نوټیفیکیشن شوی د دې قانون لاندې شوی دی دا سیزونه دي دې ته دا د اختیار ورکړی شوی دی او دا په دې دي چې کاروایي کوي شي ته ما ته وایې د هغه ځای نه او دې راته کاغذونه د کسټم نو د کسټم خو په ملکن ډیویژن کې رایج هم نه دی نو په کسټم چې رایج نه دی نو ته په ما باندې څنګه راځي ته چې ماله دا نوټس راکې دا میل لیګل لا زه دا وایم بل چې پم کله بندیږي د هرې خبرې یو طریقه کاري دې ته یو نوټس ورکړی شي کم چې دوی موږ ته راکړی اللیګل خو د دوی نوټس خو موږ نه منو خو کم چې قانوني یو طریقه کاري په هغې ورکړی شي هغې ته هغې نه جواب طلب کړی شي بیا هغې ته د هغې جواب ورکړی شي نو د هغې نه بعد په هغې باندې چې کومه اخرنی اقدام د پمپ سیل کولو نو هغې ته لاړ شي مونږ په دې جرنل یو ټکی وایي ځینې نقصان داسې چې د هغې تلافي ممکنه نه وي نو ځینې خبرې خدای په پیسو کې تلافي وشي په بل څه کې وشي په جرګه کې په مافۍ کې تلافي وشي ځینې خبرې د هغې تلافي نه کېږي نو لکه د یو سړي ریپوټیشن جوړ شوی دی او ریپوټیشن د هغه خراب شو نو د هغې تلافي ډېره ممکنه نه ده چې د هغې تلافي وشي ولې دوی چې په کوم انداز کې دا ریټ کوي پرې پمپونو باندې او دا ټوپکمار مطلب کم چې دا فورسز ورسره دي او په کوم انداز کې او کومه طریقې نو د عوام چې د بار نه ګوري چې زما خیال کې دا پم والا ټول غلط دي چې دوی ونیول نو د هغې سره ټوله ریپوټیشن د خلکو خراب شي دا ریپوټیشن که واپس ته بحالولو کوشش کوم نو ممکنه نه راځي دا بحال کړي شي نو زه وایم چې اول خو دیو په یو پراپر پروسیجر طریقې د کم قانون مونږ ته د کېدي دلته چې دې قانون لاندې کاروایي کوو نو ټولو کاروایانې چې دي هغه اللیګل دي غیر قانوني دي مونږ یې اوس بالکل نه منو د کسټم دی BR دی انکم ټیکس دی د 1960 پورې خو مونږ اړو دې ته بالکل تیار نه یو ولې چې دا معاهده دیو زموږ سره کړې ده مونږ ورسره نه ده کړې دیو راته ویلي دي چې تاسو دا معاهده ومنئ نو مونږ به تاسو ته دا ریلیف درکو تاسو په خپله د دې علاقې باشندګانې او تاسو ته د دې علاقې د ستونزو ښه پته ده چې نن سبا زمونږ زیات دارومدار په خلیج باندې دی هلته د کووډ د وجې نه د نورو وجې نه حالات ډېر سخت خراب دي او ډېر خلک راغلی په کور شوی دی ډېر خلک بېروزګاره دی مهنګایي تاسو ته پته ده ورځ په ورځ په بره باندې روانه نو زه اخر دې حکومت وخت ته دا اپیل کوم چې اخر ته دا قوم نه څه جوړول غواړې دا قوم ته د ده نه ډاکوان جوړول غواړې دا ترخهګر دې جوړول غواړې دا به چې یو سړی مجبور شي او ته د هغه قانوني خبرې هم نه منې نو مجبورا به هغه قانون به بیا په لاس کې علي هر شی په لاس کې علي نو اول خو د هر شي و طریقې ته یو شي ته یو پلیټفارم ورکړه د هغې ته چې هغه په دې کې دا مسلې د هغو حل کړه نو بیا که ته قانون راولې که کوم یو طریقه راولې خو د هغې هم یو باضابطه طور باندې د هغې د یو قانون مطابق به د هغې لاندې راځي داسې نه چې بس ډایرکټ راځي او ایکشن کې نو زه به بار بار دا خبره دې خلکو ته کوم او تاسو د دیر دې قوم ته بار بار دا یو خبره مو وکړه زه بیا معذرت غواړم د دیر د لور او د اپر عوام نه چې موږ خو تاسو ته تکلیف درکول نه غواړو خو دې انتظامیې سره موږ بار بار کېناستو دوی ته موږ درې ورځې ټایم هم ورکړو چې موږ په هړتال ځو که ستاسو سره د قوم د ستونزو غم او فکر د سره نو تاسو وروره زموږ سره کښېنئ او زموږ سره قانوني کم چې زموږ بنیادي او قانوني چغه د حقوق هم دي هغه موږ ته راکوئ نو موږ به دې قوم ته چرې هم تکلیف ونه کړو دا زموږ مشران دي زموږ کشران دي په دیو باندې مین یو دا په موږ باندې مین دا زموږ خاوره ده دې دپاره موږ هر قسمه قرباني ورکوو او کله کله پاکستان خبره راشي دا صدر صاحب هم ولاړ دی زموږ دا ټول عوام ولاړ دي نو انشاءالله موږ به په هیڅ شي باندې شاته کېږو نه که هغه د فورسز دي که هغه زموږ پولیس دي که زموږ دا نور فورسز دي که انتظامیه ده زموږ نه چې څه قسمه دیو کوآپریشن غواړي انشاءالله تعالی چې مونږ څونه کولی شو نو مونږ به د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره کوو
خو مونږ دغه خبره کوو چې زمونږ حقوق مونږ له راکوئ مونږ مه مجبوره کوئ او دې عوام ته تکلیف مه رسوئ نو دا هړتال چونکې مونږ ډېره په مجبورۍ په تحت باندې د دې زمونږ اسوسییشن اعلان کړی دی او تاسو ته پته را چې زمونږ د دې ټولو پارټیانو عوام زمونږ شکر الحمدلله په ملا ولاړ دي او څو پورې چې دوی دا زمونږ د حقوق مونږ ته نه یې راکړي او زمونږ خبرې نه یې منلي زمونږ دا به هړتال به جاري او یو خبره بار بار د بله درته کوم چې نه اوس مونږ پې ډېرې جرګې وکړې مونږ ډېر لاړو د دوی خواله نه مونږ ځو که ډي سي صاحب راځي که اے سی صاحب راځي زمونږ میلمانه دي مونږ دا ځای دی د تاسو چې د کوم ځای نه انټرویو ورکوئ په بانډه کې زمونږ دا پېټرول پمپ دی زمونږ څخه که څوک مذاکرات کول غواړي او د قوم د ستونزې کمول غواړي نو زمونږ خواله دې دلته راشي ډېره مننه عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره په څنګ کې ولاړ جي عمران ټاکر صاحب دې سم خبرې کوو د نن چې کوم هړتال دی پمونو په اړه السلام علیکم جي وعلیکم السلام سر په دې مختصر رڼا واچوئ داسې ضروره چې د یوې میاشتې نه دا غریبانان لګیا دي کسټم والا غیر قانوني راځي د دوی پمپونه بندوي دوی د حکومت سره د دې انتظامیې سره بار بار مذاکرات وکړل چې زموږ دا دلته کسټم چونکې شته نه دلته ټیکس شته نه تاسو مهرباني وکړئ دا اللیګل پمپ پسې دا خلک مه رالېږئ خو هغه نه قلاریږي نو دا دوی حد ته ورسېدل چې دا راپاسېد خپل پمپونه ولنټیر بند کړه چې یاره څو پورې زموږ د پارمکۍ مسله موږ نه یې حل کړي کپنۍ نه یې حل کړي نو موږ به دا پمپونه هغې پورې بند دي موږ د کنټرکټ اسوسییشن د طرف نه دوی مکمل ملاتړیان یو هغې وجه دا ده چې موږ هم د ټیکس خلاف یو دوی هم د ټیکس خلاف دي دا ټیکس چې کم دی نو ټیکس چې دی دلته لاګو کول غواړي موږ دغې ته بالکل تیار نه یو ځکه چې زموږ اسلافو 100 کاله چې کوم معاهده کړله موږ هغه دا به حکومت دا ریاست په هغه د موږ سره پوره کوي چې هغه نه پوره شوي نو موږ دې ته بالکل نه یو تیار مهرباني عزتمندو کتونکو دا سپین روبه کاکا جي را سم ولاړ جي دا هم د تیلو په لټون کې دی جي تیل ګوري جي په ټول پمپونو وګرځي په دیر کې خو تیل ورته نه میلاویږي السلام علیکم کاکا جي السلام علیکم کاکا جي نوم مې رحمان الدین دی او د ګلابا زیدونکي پورې پمپونه وکاته د ملاکان پمپونه مو کاته یو پمپ کې راته تیل نه میلاویږي او موږ ته بیماران دي پیاده چې زو راځو 4-5 غنټې مزل پیاده دی او بیماران هم کورونو کې پراته دي او دلته تیلو د وجې نه په دې پمپونو کې ګاډي دلته ولاړ دي بس دغه ناپرساني ده نو کاکا جي دا راته په سوزکي تاسو مزدوري کوئ د ورځې څو پیدا کوئ سوزکي څه پیدا کېږي خو بس 100-200 روپۍ بیله پیدا کېږي بس موږ مریضان په کورونو کې پراته دي او موږ دلته په بازار کې ګرځو ولان په ولان تیل ګورو تیلو درک نه لګي بیماران هم په دغه کې خراب شو په کورونو کې خراب شو مهرباني دي د حکومت وکړي او راودي وځي چې د پمپونو والا څه مطالبه یې داري حل کړي او که د حکومت کم کامیږي هغه د پمپونو والا ته ووایي او که د پمپونو والا کامیږي نو حکومت ته دې ووایي چې یاره دا ولې او دا مسله دې موږ ته حل کړي چې د عوامو سهولت راشي عوام د چتراله پورې دغه پورې عوام غر شو بیماران دي تیل نه میلاویږي عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره د سوزکي ډرایور موجود دی جي روان دی تیل ورته نه میلاوي په اړه اوس یو څو کمنټس اخلم السلام علیکم وعلیکم السلام کوم هم سره جي وحید الله دې نواب د مسیح کوئی دل نه روانه کو نه بس به موږ په خپل غریبۍ سات نه راوتی بس یو پمپ ته ځو بل پمپ ته ځو پمپونه ټول بند دي بای چا سره بیماران دي چې څوک خپل غریبي مزدوري کوي او بای چاته تیل نه میلاویږي ګیله د چا نه کوي حکومت نه کوو چې بای د پمپونو والا بزل چیړي او بای مطالبات دي کوي او هغوی بند کړي او عوامو ته زور وشي او کم پمپ چې کم پمپ والا سره کم پرخي کم دغه یا په هغې ځان نه کسان ګرځي هغه هغه یو کس دغه کوي ټول پمپونه ولې بندوي او ولې چیړي سرور پکې پمپ والے دي که نه انتظامیه ده انتظامیه ده جي خوشحاله شو